تخکاری په دغه مخامخ ځای کې نور احساس کم دی نو د هغې ویډیو هم ما لیدلې وه هغې پکې هم کړله نو دا خو ډېر یو یاد ځای دی او زه خو ډېر زیات خوشحاله شوم چې تاسو دې ځای ته چکر له راویستم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم ستاسو کوربار باچا. تاسو ګورئ زما پیج زما پاڼه باچا بشل. کتونکو خواته راسره ولاړ دی راغلي یو په خپل سواد ګلورینې سیمه باغډیرې سیند په غاړه باندې موجود یو. نو خواته راسره ډېر ګران ملګری زموږ خواله راغلی او غوث سید غوث علي شاه د مدین اوسیدونکی دی د سوات. تاسو ټول به پیژنئ یقینا چې په یوټیوب باندې د دوی ډسټرکټ سوات انټرټینمنټ چینل هم دی کومې چې د پیزا خسته زونو تزیه او د هغې نه ستاسو دپاره ویډیوګانې کوي. نو ډېر ملګري به پیژني، کمتر ملګري به داسې وي چې غوث خان باندې پیژني. زموږ خواله راغلی ډېر زیاته مننه کوم. نو راغلی یو دا ټیم د سیند غاړې ته سره د ده په چکر باندې راغلو. نو د سره به څو خبرې اترې کوو د یو وبا په حواله باندې دې ځای ته راغی څه محسوسوئ تاسو هم راځئ. ټول نه اول غوث خان ډېره زیاته مننه د وخت راکولو چې یاره د مدین نه راغلې په دې مصروف حالاتو کې ستاسو مصروفیت ډېر زیات وي ځکه چې منډې تللې دي هر سبا د نن سبا د هر چا. نو بیا هم په دې مصروف حالاتو کې موږ لاله ډېره زیاته مننه دي کومه. نو د ټولو نه اول خو د خپل پروګرام کې زموږ د پروګرام داسې ناڅاپي پروګرام وي په دې کې د هرکلی او سلامونه درته. وعلیکم السلام بچا ستا ډېره مننه او ستا د ټیم هم ډېره مننه چې په چکر باندې مونږ دلته کې رالو. د ټولو نه پهله خو تا د کرونا وبا په دغه باندې ما نه تپوس وکړو. نو ګورنمنټ چې کوم دغه مونږ ته ایشو ښودي دي احتیاطي تدابیر او بل دا داسې ځای چې کوم دی نو داسې ځای زه یم چې د کرونا نه چې خلاصېږي نو هم داسې خالي ځای ته راځه داسې ځای ته راځه چې زیاته ګڼه نه وي زیاته دغه نه تاسو ته پته لګي چې یاره داسې یو ځای ځای ماحول چې هغه صفایي نو مطلب دا دی هغې کې به ته د کرونا نه بچ کېږي. نو د کرونا نه خو په دغه لحاظ باندې بل ماشاءالله ستاسو ایریا ده ډېره ښکلې ایریا ده او ډېر خوندور ځای دی چونکې ما ته ښکاري په دغه مخامخ ځای کې نور احساس چې کوم دی نو د هغې ویډیو هم ما لیدلې وه هغې پکې هم کړله. نو دا خو ډېر یو یاد ځای دی او زه خو ډېر زیات خوشحاله شوم چې تاسو دې ځای ته چکر له راویستم. او بل دا دی چې یاره دا ځایونه مې ولیدو نو اکثره چې دې ځای ته چې زه څنګه راوتم ما ته نور احساس یاد شو چې یاره هغې هم دلته کې ویډیو کړله دا مخامخ ځای چې دی نو هغې هم دلته کې ویډیو کړله. نو ډېر ښکلی ځای دی او بل د وبا په دغه باندې بس الله راویستې ده. کم کسان چې بیماران دي الله پاک ته شفا ورکړي کم کسان چې مطلب دا دی ښه دي هغوی دې الله پاک په خپل حفظ او امن کې وساتي. او بیا هم هغه ملګرو ته زه یم چې یاره کوم احتیاطي تدابیر حکومت پاکستان تاسو له درکړی نو تاسو مهرباني وکړئ دا شیز چې دی نو دا مذاق مه ګڼئ او هغه احتیاطي تدابیر باندې چلیږئ. کوم ځای کې مړی وشي مطلب دا دی وفادګي وشي هغه ځای ته تاسو مطلب دا دی په ګڼه دغه باندې مه ځئ. یو ځای کې خالي هغه ځای ته هم تاسو مه ځئ. او بل دا دی چې مطلب دا دی د لاس میلول شو دا هم زیات مه کوئ. بل دا د سینیټایزر چې کوم دی هغه استعمالوئ ماکس استعمالوئ نو دا به ستاسو دپاره ډېر زیات ښه او ښه به دا وي د ټولو نه چې په د ښه طریقه چې خپل کورونو کې محفوظ کښېنئ. بس دا زما یو دغه دی پیغام دی چې ما تاسو له درکول غوښتو. نو ډېره زیاته مننه بچا افیشل غوث خانه ستاسو خبر په منځ کې اخلم. یو کتونکو ته به صرف دا واضح کړئ چې یاره ستاسو د یوټیوب چینل نوم څه دی یا فیسبوک وغیره په دې باندې به ستاسو د کتونکو ته او غیره زموږ د کتونکو ته صرف دا ووایي څه متعلق ویډیوګانې به دوی ته میلاویږي روسټینګ به میلاویږي یو ځای ته لاړې ویلاګ به میلاویږي یا څه معلومات به څه متعلق به ستاسو ویډیوګانې باچا افیشل هارون باچا خانو زما په دغه باندې چې کم دی په هغې باندې زیاتې زه دغه ورکوم د انټرټینمنټ ویډیوګانې مثلا سیند ته زه تللی غر ته تللی داسې مطلب په ښه ځایونه هغې باندې یا داسې یو ناجایزه کار زیاتر که ته ګورې په دې معاشره کې اکثر په دې زموږ په دې علماګانو پسې او یا داسې په دې نورو دغه پسې لکه مطلب دا د عالمانانو پسې دا خلک بدې ردې وایي یو اکثر په دې باندې هم لکه اصلاحي ویډیوګانې زما بس دغه دوه قسمه ویډیو یو انټرټینمنټ او یو اصلاحي ویډیو زموږ د زیاتره که پښتنو په دې معاشره کې تی نه د کنځلې منځلې زیات کېږي. نو زما کوشش دی چې زه یو اصلاحي ویډیو جوړه کړم او دغې ملګرو ته ورسي او مطلب دا د هغوی په منځ کې مینه محبت پیدا شي دا ژوند چې په مینه محبت باندې تېروي. بس دغه دوه قسمه ویډیوګانې یو اصلاحي ویډیو او یو چې دی نو دغه ویډیو د انټرټینمنټ ویډیو او باقي زما د چینل نوم چې دی نو غوث خان نوم دی غوث خان ټي وي. ملګرو تاسو د غوث خان خبرې واورئ د غوث خان یو سوال ذاخري بل کومه په دې منځ کې به یو خبر وکړم چې یاره د چینل د یوټیوب چې کوم دی کم ملګري چې موږ غواړي چې یاره د هیوادونو نه بهر یا په نو د چینل ویزټ تاسو کولی شئ بالکل زما په دې ویډیو کې چې کوم ډسکرپشن دی په هغې کې د دې رور د چینل لینکس په زه ورکومه بالکل لاندې پروت دی تاسو کتی شئ. صرف کم ملګري چې په سواد پسې ګډېږي خاص په پاکستان پسې نو دغه لینکس تاسو په ډسکرپشن کې کتی شئ دغه صرف کلیک کوئ د چینل ویزټ وکړئ دا نه چې یاره د چینل به مشهور شي وغیره
نو دا چینل کې تاسو سبسکرایب کو نو تاسو ته به د سواد خایستونه مختلف قسمه زونه او کم زونه چې تاسو نه ویل دي هغه تاسو د چینل کې تللی شئ نو په ډسکرپشن کې چې کوم لینک پروت دی دغه لینک ضرور کلیک کړئ د چینل سره سبسکرایب کړئ غوث خان ټي وي